بسم الله الرحمن الرحیم د مایکروسافت ایکسل پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. راځو ایکسل پروګرام راخلاصو. په ایکسل پروګرام کې تېره ورځ هم چې کار کړی و پیج لیاوټ مینو مو وویل. نن ورځ پر فارمولا مینو باندې کار کوو. فارمولا مینو چې دا مینو کې یوازې فنکشنونه او فارمولې کولی شو کار. که څه هم دلته نو فارمولې بیخي زیاتې پکښې کې دي او هغه ټولې په کټګوریو ویشل شوي. مثال د اوټوسم فنکشنونه دي، ریسنټلی یوز دي، فاینانشل فنکشنونه دي، دغسې لوجیکل فنکشنونه دي، ټیکس دی، ډیټ ان ټایم ده، لوکاپ ده، دا ټول مختلف قسم فنکشنونه یا فارمولې پکښې کې دي. او که چیرې انزرټ فنکشن ته سره راسئ په دې باندې کلیک وکړئ او دلته بیا آل ورته انتخاب کړئ. په دې کې هم ګوره دلته ټول په کټګورۍ راته ویشلي دي. آل که چیرې ورته انتخاب کړو په دې لیست کې بیا ټول مکمل فنکشنونه راته ښیي. له الف څخه تر یا پورې ټول فنکشنونه راته ښیي. خو له دې جملې څخه موږ تاسې هغه فنکشنونه وایو چې ډېر ضرورت ورته پېښېږي او ډېر سرکاره وي ورسره او مهم زیات استعمالېدونکي فنکشنونه وایو. راځو یو ځل به نوټ ته سر ښکاره کړو. په نوټ کې څه شی شته؟ فارمولا مینو. په لومړي سر کې باید په فنکشن او فارمولا باندې ځان پوه چې فارمولا څه ته وایي او فنکشن څه ته ویل کېږي. ګوره فارمول او فنکشن دا فرق سره لري. عموما فارمولا او فنکشن دواړه په مساوي علامه سره شروع کېږي. همیشه چې موږ تاسې یو فارمول شروع کوو یو فنکشن شروع کوو دا په کومه علامه شروع کېږي؟ په دې مساوي علامه باندې شروع کېږي. یعنې دا مساوي علامه به حتما ضرور داسې باید په سر کې استعمال شي. بل فنکشن اوس څه ته ویل کېږي؟ فنکشن یو ځانګړی جوړ شوی کوډ دی چې ځانګړی عمل یا کار ترسره کوي او ځانګړي نومونه لري لکه سم فنکشن، ایف فنکشن، ایوریج فنکشن، میکس و من. دا ټول فنکشنونه دي مکمل یو ځانګړی نوم چې ولري او مشخص کوډ ده یو مشخصه ځانګړې وظیفه ترسره کوي. دې ته څه ویل کېږي؟ فنکشن ویل کېږي. بس مثال د سم فنکشن وظیفه څه ده؟ عدد سره جمع کول. دا بیا داسې وظیفه نه اجرا کوي ستا عدد سره تقسیم. مشخص کوډ په دې معنی سته به دغه نوم دغسې په صحیح دقت سره لیکي. که چیرې د دې نامه په سپیلو کې غلطي موجود وي بیا دا فنکشن نشو کولی شي کار. یعنې ګوره دا یو مشخص کوډ هم شو یو مشخصه وظیفه هم ترسره کوي. مشخصه وظیفه په دې معنی چې د سم یعنې د جمع کول وظیفه ترسره کوي. بل عملیه بیا نه اجرا کوي. بل فارمولا ده. فارمولا جوړ شوی کوډ نه ده بلکې موږ یې له خپله ځانه په ایکسل پروګرام کې لیکلی شو او ایکسل پروګرام ته وایو چې محاسبه ترسره کړي. مثال عدد سره جمع کړه، ملتې کړه، تقسیم یې کړه، ضرب یې کړه. مختلف قسمه فارمولې کولی شو پر یو سیل باندې اپلای کړو. اوس راځم دلته زه یو مثال درته ښیم. دلته به څو عدد ولیکو. اوس مثال راځم دا عدد ټول دلته سره جمع کوم. د کوم فنکشن په واسطه سره جمع کوو؟ د سم فنکشن. مساوي سم. ګوره مساوي خو ضرور د سیاتمن باید ولیکل شي. که فارمول یې که فنکشن یې د دواړو په سر کې مساوي علامه ضرور داسې باید ولیکل شي. له هغه څخه وروسته کوم چیرې فنکشن استفاده کوئ بیا نوم ورته لیکو. دا مشخص فنکشن نوم به ورته لیکو. یعنې کوم فنکشنونه چې کاروو د هغو ټولو فنکشنونو نومونه به هم زده وي، سپیل به هم زده وي، بیا کارولی شو. دغه یې نشو کولی شي کار. بیا هم نوم ولیکئ د یو مشخص فنکشن. د سم فنکشن ورته ویل کېږي. غواړو چې عدد سره جمع کړو. خو شروع کوو. همیشه په یو فنکشن کې درې ډېر ضرور دي چې باید دا درې کاره ترسره کړي. مساوي علامه، فنکشن نوم او خو شروع. دا درې شیان شی دی د یو فنکشن د عملي کولو لپاره په سر کې دا شیان باید ته کار کړي. له هغه څخه وروسته عدد انتخابو. عدد چې مې انتخاب کړو او بیا قوس ورته بندوو، انټر باندې کلیک کوو. نو ګوره دا یو مشخص کوډ صحیح مشخصه وظیفه یې ترسره کړه. دې ته فنکشن ویل کېږي. اوس زه غواړم چې یو فارمولا کار کړم. فارمولا څنګه کولی شو کار وکړو؟ دا یو مشخص کوډ نه ده، یو مشخص ځانګړی نوم نه لري. دا له ځانه څخه په ایکسل پروګرام کې کولی شو یو عملیه یو معادله ترسره کړي. اوس مثال زه څو عدد سره جمع کوم یا تقسیموم یا منفي کوم یا ضربوم. مساوي څلور عدد واخه جمع کړه له څلورو سره بیا تقسیم کړه پر څو باندې پر دوه باندې تقسیم. ګوره دا یو مشخص کوډ نه شو. صحیح ده. نوم هم نه ده لیکلی د فنکشن. دې ته بیا فارمول ویل کېږي. له ځانه که چیرې موږ تاسې بغیر له فنکشن څخه بغیر له مشخصو کوډونو څخه څو عدد سره جمع کړو، تقسیم کړو یا منفي کړو، داسې یو مختلف قسمه عملیې پر اجرا کړو پر یو سیل باندې، هغه بیا چې انټر کړو نو هغه ریزلټ یا نتیجه بیا په لاس راکوي. دې ته بیا فارمولا ویل کېږي. مختلف قسمه نور فارمولونه هم کولی شي کار وکړي.
فقط مساوي. وګوره د فنکشن او فورمول لپاره د دواړو لپاره مساوي علامات منصوب الرسي باید په سر کې استعمال شي. خو د فنکشن لپاره بیا ما چې درته وویل هغه درې کار ډېر مهم دي چې اول مساوي علامه باید موجوده وي، بیا د فنکشن نوم باید ضرور موجود وي، او له هغه څخه وروسته قوس شروع او بیا قوس بعد. او په فورمولا کې چې بیا دا یوازې مساوي علامه کولی شي کاري، یوازې مساوي علامه کارېږي، له هغه څخه وروسته بیا اعداد سره جمع کول یا تقسیمول یا ضربول. دا څنګه ته دا مسلسله شماره ښایي چې داسې پرله پسې څنګه وایو. هغه ګوره موږ تاسې ویلي وو یو عدد لیکو، دوه عدد لیکو، دا دواړه داسې انتخابو پرله پسې اعداد دي. دا عدد پر دې دغه باندې کلیک کوو، پر دې نقطه باندې لاندې کړو. دا مهمه نه ده چې له یو څخه شروع وي، فرق نه کوي. مثال له 15,000 څخه دا عدد شروع ده، بیا 14,000 عدد پسې لیکو، صحیح ده. له هغه څخه وروسته دا ګوره پرله پسې اعداد، دا دواړه انتخابو، بیا پر دې نقطه کلیک کوو، لاندې داسې کوو. دا بیا جمع کوي نه د کوي نه، دا پرله پسې اعداد کولی شو موږ داسې خلاص. او که چیرې داسې ولیکئ 1 3 او دواړه داسې انتخاب کړئ، په دې نقطه باندې کلیک کوو، لاندې دا بیا تاک اعداد په لاس درکوي. که غواړئ چې جفت اعداد ولیکئ 2 او 4 لیکو، جفت اعداد کولی شئ ولیکئ. او که غواړئ متصله مسلسله شماره ولیکئ له یو څخه شروع تر پایه پورې تر لای تنهایي پورې، هغه 2 عدد پرله پسې داسې لیکو، د هغه څخه وروسته پر هغه نقطه باندې کلیک کوو. هغه ګوره دلته موږ تاسې یو کمانډ ویلی وو د او فیل په نامه باندې، کوم چیرې فایل سریز کمانډ دی، دا د دې وظیفه ده. بل فارمولو کې یا په فنکشنونو کې کومې علامې چې زیات کارېږي هغه علامې د ریاضي مربوط کېږي. اوس مثال مساوي علامه ضرور ده، په دې باید سر خلاص شي چې مساوي علامه څه ته ویل کېږي، کوم هدف لپاره کارېږي. دا خو موږ تاسې انشاءالله ټولو سره بلد یو. مساوي علامه ده، کامه علامه ده، دغسې کولن علامه ده. دې سر پر سر ټکي ته موږ تاسې په پښتو کې شرحه ورته وایو، او دلته بیا په انګلیسي کې ورته کولن ویل کېږي. سمې کولن علامه ده. قوسونه دي، ډبل قوسونه دي، د دوه قوسو په منځ کې مثال بیا موږ تاسې اعداد لیکو یا مثال دغسې یو لیکنه او بل شی لیکو، هغه بیا وروسته کارېږي. دا فنکشنونه چې کاروو په دې کې به د علامو یا سر ورسره خلاصېږي، کوم ځای کې د علامه کارېږي او څنګه یې کارولی شو. د لوی علامه د په ریاضي کې چې موږ تاسې کارول، یو عدد تر بل عدد لوی، بیا د علامه تر منځ یې ورته ږدو. د ټیټ علامه ده، دغسې سنګل کوټیشن ده، ډبل کوټیشن ده، منفي علامه ده، همدارنګه مثبت علامه ده، ضرب علامه، تقسیم علامه. مقصد دغه په ریاضي کې چې کوم علامې کارېږي دا ډېرې ضرور دي چې په فنکشنونو کې یا په فورمولو کې حتما باید زده وي او سم سره مو سره خلاص شي. او دې ته ورته نورې نښې علامې په فورمولو کې یا فنکشنونو کې شته، هغه بیا وروسته انشاءالله راځي ورسره مخامخ کېږو. نور فنکشن د فورمول یوه برخه ده چې هر فنکشن ته فورمول ویلی شو او هر فورمول ته فنکشن نشو ویلی. اوس ګوره زه راځم دلته پر دې سیل باندې یو مې د سم فنکشن استعمال کوي، بل یو بل فنکشن هم کې استفاده کوم کې کاروم. بیا که چیرې موږ تاسې پر یو سیل باندې څو فنکشن اپلای کړو، دې ټولو فنکشنونو ته بیا فورمول ویلی شو. صحیح ده. نو فنکشن د فورمول یو برخه شوه او فورمول یې چې ده هغه عام نوم ده. په فورمول کې فورمول هم راځي، فنکشن هم راځي. فنکشن چې ده یو ځانګړی مشخص کوډ مشخص وظیفه ترسره کوي. راځو فنکشن لایبرري ته. په دغه برخه کې زیات فنکشنونه شامل دي چې د مختلفو اهدافو لپاره کارېږي. دغه فنکشنونو څخه یوازې پر هغو فنکشنونو کار کوو کوم چې زیات اړین او ډېر کارېږي. اول د نو فنکشن، یعنې دا فنکشنونه چې دا اوس وایو دا ټول د ډیټ اینډ ټایم مربوط کېږي. د تاریخ او وخت، که غواړئ تاریخ او وخت په مختلفو فنکشنونو سره کار کوي او بیا په صفحه کې ځای پر ځای کې بیا له فنکشنونو څخه استفاده کوو. اوس مثال زه دلته راځم په اکسل پروګرام کې ورته لیکم مساوي نو. ګوره مساوي علامه چې مې ولیکله، له هغه څخه وروسته د فنکشن نوم لیکو. فنکشن نوم خو کوم چیرې سپیل نه یې زده، فقط دلته یو د سر حرف په بدې زده یې، د سر حرف ورته ولیکه. نور بیا په دې لیست کې پسې وګوره چې د نو فنکشن چیرې د نو فنکشن دا در سره موجود. په دې باندې ډبل کلیک وکړه. دا ګوره د موږ تاسې د اکسل پروګرام داخل کوم فنکشنونه چې په موجود دي هغه ټول د ټولو فنکشنونو لیست راته خلاصوي. هغسې مو راخلاص کوي. بیا ما فنکشن انتخاب کوي، له هغه څخه وروسته بیا قوس ورته بندوو. بیرته موږ وایي شی راته وښایه، نو اوسنی تاریخ وخت راته وښایه. انټر باندې کلیک کوو. دا ټول مکمل اوسنی تاریخ او وخت دواړه په دې سیل کې راته ځای پر ځای کوي.
یو موږ تاسې د دې تاریخ او وخت مربوط شارټکټ کې ویلې کنټرول سیمیکالم په نامه باندې موږ تاسې د دې تاریخ د پیسټولو یو شارټکټ کې لرو. کنټرول شفټ سیمیکالم بیا پر دې باندې کلیک وکړو دا بیا ټایم راته پیسټېدل. یو ګوره دا شارټکټ کې یو فنکشنونه دي که واټ د فنکشن په واسطه باندې دا ترلاسه کړي هغه نو بیا د دې فنکشن څخه استفاده کوو. مساوي ډې موږ وایي راته معلومه که کومه ډې یا کومه ورځ راته معلومه که نو د دې لپاره یو فنکشن لرو. که غواړې چې یوازې ورځ معلومه کړي مثال څوم تاریخ د نن تاریخ نه وي درته معلوم نو د دې پر ځای چې ته خپل ملګري ته زنګ وایې یا انټرنیټ ته امبیانې جمع کوې ګورې د هغه پر ځای باندې دلته په اکسل پروګرام کې یو فنکشن استفاده مساوي ډې به ورته ولیکو قوس شروع ګوره یو فنکشن هم کار کوي. بیا په دې فنکشن کې یو بل هم کاروو. ورځ موږ باید راته معلومه که کومه ورځ اوس خو نامعلومه ده دا ورځ. ګوره د نو لپاره موږ تاسو یو بل فنکشن ویلو نو په نامه باندې موږ باید اوسنی وخت تاریخ راته وښیه. په دې کې غواړم چې اوسنی وخت تاریخ معلوم یوازې اوسنی ورځ معلوموو. ډېر مشخصه کړه ورته له هغه څخه وروسته قوس شروع چې راته وښیه نو اوسنی تاریخ ته وښیه بیا قوس شروع او دوه وارې قوس بند. ګوره دلته دوه فنکشن استفاده سو کار سو. یو د ډې فنکشن سو بل د نو فنکشن سو. یو قوس هم د ډې فنکشن لپاره شروع کوي او بیرته بند کوي. دوه قوسونه چې دي د نو فنکشن لپاره موږ تاسو شروع کړو بیرته بند. له هغه څخه وروسته انټر باندې کلیک کوو. دی راته ښیي چې نن څوم تاریخ ده 9 تاریخ ده د 2024 کال 9 د اګست 2024 کال. دا د کمپیوټر مربوط دغه راته ښیي تاریخ وخت راته ښیي. بل فنکشن د یر په نامه که غواړې کال معلوم کړې هغه بیا کولی شي د دې فنکشن له لارې معلوم کړي. مساوي یر موږ وایي راته وښیه قوس شروع کم یر کم کال ښیي چې ویې ګورې نو اوسنی کال راته وښیه. ګوره دلته د یر لپاره هم دا قوس شروع کړی ده. بیرته د نو فنکشن هم د یر فنکشن کې کار کوي. زه راځم د نو فنکشن چې به موږ تاسې کاروئ قوس بن شروع کوي او بیرته بن قوس ورته بند کوي. دا قوسونه دواړه د کوم فنکشن لپاره شروع سو بند سو د نو فنکشن لپاره او پاتې سو د یر فنکشن چې ده د یر فنکشن قوس لا تر اوسه نه ده بند سوی شروع سوی ده البته بند سوی نه ده. اوس به نو د یر فنکشن لپاره قوس هم ورته بند د هغه څخه وروسته انټر باندې کلیک کوو. مثال څوم کال ده اوس 2024 کال. داسې هم کولی شي اوس مثال مساوي کال موږ وایي راته وښیه قوس شروع اوسنی کال راته وښیه نو فنکشن کې کاروو او بیا قوس د دواړو لپاره بندوو او سره جمع که 10. اوس مثال 10 کال وروسته کم کال راځي نو ګوره دلته جمع هم کې استفاده کړه کې کار وکړه. که چیرې پر یو فنکشن باندې مختلف قسمه فنکشنونه اپلای کړو دې ته بیا فورمول ویل کېږي. له هغه څخه وروسته انټر باندې کلیک کوو. له نن څخه وروسته 10 کاله چې 10 کاله ورسره جمع کړو 2024 کال. داسې ورځ سره هم کولی شي وخت دغه ورسره جمع کړي هر شی کولی شي منفي کولی هم شي جمع کولی هم شي. بل ساعت راته وښیه کم ساعت اوس مثال څو بجې دي صحیح د ټایم راته وښیه مساوي هاور ساعت راته معلوم که قوس شروع کم ساعت اوس مثال اوس څو بجې له هغه څخه وروسته څونه شروع کوو بیرته بندوو انټر باندې کلیک کوو. اوس 9 بجې دي صحیح ده. څو دقیقې بالا دي مساوي منټ دقیقې راته وښیه قوس شروع نو اوس مثال څو بالا دي اوسنۍ دقیقې راته وښیه له هغه څخه وروسته پر انټر باندې کلیک کوو. اوس څو بالا دي 23 بالا دي. که غواړې سکنډ هم معلوم کړې هم کولی شي مساوي سکنډ راته وښیه قوس شروع د دواړو لپاره او بیرته دواړه قوسونه بندوو انټر باندې کلیک کوو 2 سکنډ بالا. خو دا په اصل کې چیش لپاره دا کاریږي د کوم هدف لپاره کاریږي. دا نو بیا سبا به بیا یو مثال درته ووایم بیا هم ښه سر ورسره خلاصېږي. کېدای شي اوس هم دی چندانې سر نشي ورسره خلاص. خیر اوس بیا دغسې تکرارن ووایو سبا بیا خیر و عملیه پر یو مثال باندې چې راغلو اگزامپل پرې ووایو. بل فنکشن ده د ساین په نامه. ساین خو درته معلومېږي ساین چې څه ویل کېږي ساین کوساین په ریاضي کې له څلورګونو عملیو څخه پورته هغه ته بیا
ساین ویل کېږي، کوساین ویل کېږي، تانجنت دغسې جذر ده، لوګاریتم ده، دا شان دا خپله جلا ځان ته یو فورمولونه دي په ریاضي کې ویل کېږي. خو موږ تاسې زیات کاروو هغه دا څلورګونې عملیې جمع ده، منفي ده، ضرب ده، تقسیم ده. دا شیان موږ تاسې پېژنو، دا نورو سره نو بلدتیا نه لرو. نو هغه څوک چې مکتب یې په صحیح معنا سره ویلی دي هغه دې شیانو سره ډېر بلدتیا لري، ورسره بلد دي. ساین که غواړې چې د یو عدد ساین معلوم کړي، د یو عدد کوساین معلوم کړي، د یو عدد تانجنت جذر معلوم کړي، نو بیا له دې فنکشنونو څخه استفاده کوو. د ساین پیدا کولو لپاره کارېږي. اوس مثال زه راځم دلته یو عدد ورته لیکم کې دلته لیکې او که چیرې غواړې په قوس کې هلته ولیکې هم کولی شئ. اوس مثال دلته کلیک کوو، مساوي ساین راته وښیه، د چی ساین راته وښیه، قوس شروع، د 40 عدد ساین راته وښیه، قوس بېرته ورته بندوو، انټر باندې کلیک کوو، دا د 40 عدد چی سو ساین سو. یا که غواړې چې کوساین دغسې معلوم کړي، مساوي کوساین راته وښیه، قوس شروع، د کم عدد د 40 عدد یا د 50 عدد کوساین راته وښیه، انټر باندې دا بیا د 40 عدد چی سو کوساین سو. دغسې تانجنت که غواړې چې د یو عدد تانجنت پیدا کړي، راځو دلته مساوي علامه لیکو، مساوي علامه چې مو ولیکل، دغه نه وروسته د ټي ای ان په نامه ټي ای ان په دې معنی دا د تانجنت دغه د مخفف ده. تانجنت موږ وایي راته وښیه د کم عدد، مثال د 80 عدد د 40 او 50 د شپېتو عدد تانجنت راته وښیه، قوس ورته بندوو، انټر باندې کلیک کوو. نو ګوره دا یو مشخص فنکشنونه دي د دې عملیو لپاره اجرا کېږي. بل مین او میکس، مینیمم او میکسیمم، لوی عدد او ټیټ عدد پیدا کول، دا هم کېدای شي مخکې هم کار ورباندې کړی. که غواړې چې په لیکل شویو اعدادو کې لوی عدد او ټیټ عدد په نښه کې یا پیدا کړي، اوس مثال یو جدول ته نمرې رسولې د شاګردانو لوړې نمرې یا ټیټې نمرې ترلاسه کوو. یا مثال یو استحقاق کوم جوړ کړی ده، په هغه استحقاق کې د کارمندانو معاشونه ذکر شوي دي. ته که غواړې چې په دې معاشاتو کې لوړ معاش یا ټیټ معاش په نښه کې، بیا له دې مین او میکس څخه استفاده کوو. عملیه یې په دې شکل ده لکه مخکې چې موږ تاسې کار ورباندې کوئ، مساوي مین لیکو ام آی ان، یعنې ګوره دا یو فنکشن د مشخص کوډ ده چې مشخصه وظیفه ترسره کوي. هغه کومه وظیفه ترسره کوي؟ د کوچني عدد پیدا کولو لپاره کارېږي. زه هم راته وښیه چې په دې اعدادو کې ټیټ عدد کم عدد هغه راته وښیه، قوس ورته بندوو، انټر باندې کلیک کوو، دی راته ښیي چې په دې ټولو اعدادو کې 4 یې ټیټ عدد ده. یا مثال زه ورته لیکم مساوي قوس شروع، زه هم په دې انتخاب شویو اعدادو کې چې راته وښیه، لوی عدد راته وښیه، لوړ عدد راته وښیه چې لوړ عدد څو عدد، دی راته ښیي چې دا 24 لوړ عدد. ښه، کاونټ د شمارلو لپاره کارېږي. اوس مثال زه راځم دلته مساوي کاونټ په نامه باندې یو دغه د فنکشن ده COUNT. ګوره د دې فنکشن سپیل به دې زده یې، که سپیل نه درته معلومېدو بیا فقط د کاونټ په سر کې اوس مثال سی حرف ذکر شوی ده، سی حرف ورته لیکو، له هغه څخه وروسته راځو په دې لیست کې پروسې د کاونټ سپیل سره کار دی، ده کاونټ به پیدا کوو. یا CO ورته ولیکه، دا کاونټ فنکشن سم پیدا کړئ، ډبل کلیک ورباندې کوو، پر دې سم ډبل کلیک وکړئ. اوس ګوره له هغه څخه وروسته ویډیو اعداد کولی شئ شی کې انتخاب کړئ. دلته ګوره کاونټ له هغه څخه وروسته قوس شروع او اعداد به انتخابوئ. اعداد سم انتخاب کړو، زه د دې اعدادو شمار راته وکړه، دا څو اعداد لیکل شوي دي، بېرته قوس ورته بندوو او انټر باندې کلیک کوو. یعنې دلته په 100 سلونو کې اعداد لیکل شوي دي، په 50 سلونو کې اعداد. بل فنکشن د اوریج فیصدي ایستل. نو دا فیصدي که چیرې موږ تاسې څو اعداد ولرو، داسې په 100 سلونو کې لیکلي، که غواړئ چې دغه اعدادو فیصدي وباسئ، لکه مخکې چې کوم کار ورباندې کوئ، اوس مثال د شاګردانو د نمرو فیصدي معلومول. دلته ګوره یو جدول لرو د سټوډنټ په نامه باندې، په دې کې به عملیه اجرا کوو، ښه مثال سره خلاصې. ایوریج ده، اوس مثال که غواړئ چې د دې شاګردانو فیصدي معلومه کړي چې آیا د دې شاګردانو فیصدي لوړه ده ټیټه ده، نه، که غواړئ چې دا فیصدي معلومه کړي، مساوي ایوریج په نامه باندې موږ تاسې یو فنکشن لرو، قوس ورته شروع کوو، غواړو چې دلته د دې اعدادو شی ترلاسه کړو، فیصدي ترلاسه کړو، بېرته قوس ورته بندوو، انټر باندې کلیک کوو. او یو خبره ده بله ده چې په دې ټیبل کې که چیرې موږ تاسې ټیبل جوړ کړی، ټیبل بیا دا خپایي لري، که چیرې پر یو سیل باندې یو فنکشن اپلای کړو، لاندې بیا پر ټولو سیلونو باندې هماغه فنکشن خپل اتوماتیک اپلای کېږي. او که چیرې نه یې اپلای شوی، اوس مثال په دې شکل باندې که غواړئ چې پر دې نورو سیلونو باندې هم دا فنکشن اپلای کړي یا دا فورمول اپلای کړي،
پر دې سیل باندې کلیک کوو، پر دې سیل دا عملیه اجرا کړې ده، دلته پر دې نقطه باندې کلیک کوو او بیا داسې ټرکوو تر پایه پورې، تر کومه ځایه پورې چې دا جدول یا نمرې یا لیست اضافه سوی. نو په دې شکل باندې کولی شئ د شاګردانو د نمرو فیصدي ترلاسه کړئ او وګورئ. بل فنکشن د کاونټ ای د عددونو او لیکنې ټولو شمیرلو لپاره کارېږي. ګوره د کاونټ په نامه باندې یو فنکشن و، دا یوازې اعداد پرې راته شمارل. که غواړئ چې نومونه یا حروف هم ورسره وشمارئ بیا له کاونټ ای فنکشن څخه استفاده کوو. زه راځم شمارم چې په دې سیلونو کې او په دې سیلونو کې صحیح ده څونه انټرې سوې ده دا ټوله راته وشماره. ومساوي کاونټ په نامه باندې یو فنکشن ده د کاونټ ای په نامه باندې قوس ورته شروع کوو. دا ټول کولی شي اعداد او حروف ټول ورسره انتخاب کړي. زه غواړم چې معلوم کړم په دې څو سیلونو کې انټرې سوې ده دا ټول راته شمار. نو اعداد هم ورسره شماري او لیکنه هم ورسره شماري، نومونه هم ورسره شماري. بل کمانډ د کاونټ بلینک په نامه د تشو خانو شمیرلو لپاره کارېږي. اوس مثال دلته مې یو جدول جوړ کړی. څنګه جدول هم جوړ کړی؟ داسې یو جدول هم جوړ کړی، نمرې هم انټرې کړي دي، رسولي دي او دلته له ما څخه یو څو سیله پاته شوي دي. که غواړئ چې معلوم کړئ چې په دې ټول مکمل جدول کې څو سیله خالي پاته شوي دي هغه سیلونه مثال راته شمار. مساوي کاونټ بلینک دا فنکشن نوم ورته لیکو، قوس ورته شروع کوو، له هغه نه وروسته دا ټول مکمل جدول داسې انتخابوو. داسې مې انتخاب کړي، قوس درته ورته بندوو، انټر باندې کلیک کوو. نو دی راته ښیي چې په دې ټول مکمل جدول کې څو سیله خالي پاته شوي دي؟ 4 سیله خالي پاته شوي دي. کولی شئ هغه بیا وروسته ډک کړي. نو دې ته ورته یو بل کمانډ هم وویلی کوم چیرې په یاد وي، په ګوټو سپیشل کې مو ویلی. ګوټو سپیشل کې ګوټو سپیشل کې د بلینکس په نامه باندې بلینکس په نامه یو فنکشن و، داسې موږ تاسې ورته انتخاب کړئ. هغه انتخاب سوي ساحه کې به یوازې هغه خانې چې خالي پاته شوي هغه بیا راته انتخابولی شي. ښه، بل فنکشن د مساوي ډیز 360 د مکمل کال د ورځو معلومولو لپاره کارېږي. اوس مثال دا کلونه چې دي دا کېدای شي یوه ورځ 2 ورځې 3 ورځې فرق ولري یو له بل سره. ټول مکمل کال څو ورځې راځي؟ 360 یا 2 ورځې دي. مثال 360 ځینې وخت راځي، 260 راځي، 365 ځینې کلونه راځي چې هغه ته بیا خبیثه کال ویل کېږي. تبو والا چیرې خبیثه کال کم کال ته ویل کېږي. ښه، نو که غواړې چې د ټول کال ورځې شمار کې ورځې معلومې کړي، مثال له یو تاریخ څخه شروع تر بل تاریخه پورې دا ټول مکمل کال راته وشماره څو ورځې راځي، هغه نو بیا له دې فنکشن څخه استفاده کوو. راځو اکسل پروګرام ته. په اکسل پروګرام کې اوس مثال زه دلته یو 2 تاریخونه اضافه کوم، کنټرول سیمی کالم، بیا دلته یو بل تاریخ هم اضافه کوم. ګوره دا یو تاریخ ده 2014 د اول له اول څخه مثال شروع ده، دا شروع ده سره خلاصېږي تر څو پورې 2014 دا میاشته کوو دا میاشته تمام میاشته که نه میاشته. اکثره وخت له دې مشکل سره ځینې خلک مخامخ کېږي. که چیرې بیا هم درته معلومېدی نه چې دا اوس اتمه میاشته که نهمه میاشته، نو د دې لپاره بیا کولی شي هغه د مونت په نامه باندې فنکشن استفاده کړي. موږ تاسې ووایو اوس مثال زه دلته راځم ورته لیکم مساوي زه ماته په دې تاریخ کې مونت راته وښیي، میاشت وښیي چې دا اتمه میاشته او که نهمه میاشته. مساوي مونت میاشت ورته لیکو، د میاشتې فنکشن ورته لیکو او شروع. که دلته عدد ولیکې او که دلته یو تاریخ ورته انتخاب کړي، زه غواړم چې په دې تاریخ کې میاشت وښیي، دا تاریخ ورته انتخاب کړه، قوس ورته بند کړه، انټر باندې کلیک وکړه، نو دا اتمه یې څه شوله؟ میاشت شوله. که غواړې چې ورځ معلومه کړي، مساوي ډې او شروع، دلته دا تاریخ ورته انتخاب کړه، بیرته قوس ورته بند کړه او نهمه یې بیا څه شوله؟ ورځ شوله. نو اوس ګوره دلته که چیرې داسې 2 تاریخونه ولرو، د 2014 د اول تاریخ ته مثال 2014 د 12مې دا نهمه ورځ وکړم، د 12مې د اتمه به میاشت وکړه، د 12مې دا صفر په ځینې د 12مې مثال 10 تاریخ. خیر 10 تاریخ داسې دغه ورته ویلي. دا یو مکمل بس د کال د شروع تاریخ او د پای نیټه تاریخ تاسو لیکلی ده. زه غواړم چې معلوم کړم دا ټول مکمل کال څو ورځې راځي. مساوي ډیز صحیح ده ډیز 360 دا 360 په دې خاطر ورسره لیکو چې دا کال باید راته وښیي، د کال ورځې راته شمار کړي، د هغه څخه وروسته قوس شروع. ګوره دلته بیا موږ تاسو ته
دغه لاندې راته ښیي په دې ټول ټیپ مینو چې فنکشن کوم لیکلی ده دا او قوس مې شروع کړی ده سټارټ ډیټ یعنې لومړی باید د شروع تاریخ واخلو شروع تاریخ څوم واخیستی دا پای ته رسیږي او له هغه څخه وروسته بیا کامه اضافه کوو کامه ګوره ته موږ تاسې ویلو کامه د دوو تاریخونو تشلاول لپاره کارېږي صحیح ده بیا کامه سم اضافه کړه او بیا end date ورته انتخابوو یعنې د پای نیټه هم باید شی سي انتخاب ته رسي داسې مو انتخاب کړل هغه نه وروسته قوس ورته بندوو انټر باندې کلیک کوو یعنې دا ټول مکمل کال څو ورځې راځي 350 ورځې ده او که چیرې دلته دا ستا خبره دا یوه ورځ ورته اضافه کړو نو هغه کال بیا 360 ورځې ساده نو مساوي ډیز 360 دا فنکشن د بسته کال د معلومولو لپاره کارېږي بل فنکشن د یو اخرنی فنکشن بله ووایو نور بې ورسوو مساوي نیټورک ډیز د دوه تاریخونو ترمنځ د ورځو پیدا کولو لپاره کارېږي که چیرې دوه تاریخونه ولرو شروع تاریخ او پای تاریخ بس شروع تاریخ او پای تاریخ که چیرې موږ تاسې ولرو که غواړئ چې همدې تاریخ ټول مکملې ورځې راوباسي مجموعه څو ورځې تېرې شوي دي نه هغه نو بیا کولی شئ دې فنکشن په واسطه باندې ترلاسه کړئ یو ډیټابیس چې جوړ کړی دی یو کمپنۍ لري په دې ډیټابیس کې د کمپنۍ د کارمندانو نومونه د ذکر کړي دي یو لیست یې ورته جوړ کړی دی هر کارمند چې راځي د شروع تاریخ یې لیکي چې کار به شروع کوي او بیا چې کار پای ته رسېږي د end date یا د ختم تاریخ یې ورته لیکي ته غواړې چې معلوم کړې چې مثال دا کارمند له ما سره څو ورځې کار کړی هغه نو بیا له دې فنکشن په واسطه کولی شي اوس مثال یو نفر راغی پر څو یې کار درسره شروع کړئ دلته به یې وارې د تاریخ اضافه اوس مثال 2016 د اتمې پر نهم تاریخي کار سره شروع کړئ د 2016 د اتمې تر څوارلسم پورې د اتمې تر دېرشم تاریخه پورې یا مثال د لسمې تر نهم تاریخه پورې کار سره کړی ده زه غواړم چې معلوم کړم چې په دې تاریخ کې څو ورځې راځي یا مثال دې کارمند له ما سره څو ورځې کار کړی ده سره خلاص و نو د دې لپاره یو بل فنکشن کاروو مساوي نیټورک ډیز نیټورک ډیز دا فنکشن نوم ورته لیکو قوس شروع کوو قوس شروع کې دلته هماغه کیسه د سټارټ ډیټ ټاکو یا د شروع تاریخ او کامه ورته اضافه کوو ترمنځ یې د هغه نه وروسته end date ټاکو end date څوم واسطه بېرته قوس ورته بندوو انټر باندې کلیک کوو دې نفر له موږ تاسو سره ټوټل څو ورځې کار کړی ده 45 ورځې کار کړی ده ته کولی شئ یوازې د دې نفر لپاره د 45 ورځو معاش ورته ورکړئ پاتې شو دغه ډېر چوټې لین او لور او دا شان بیا څه باقي کوي دغونه بس انشاءالله